زما نوم رحمت علي دی او ما منیجمنت ساينس کړی دی په مارکیټینګ کې او ایچ آر کې. سکولونو کې مې د 2007 نه مې مختلف سکولونو کې ټیچینګ کړی دی تر د دې ټایم پورې. بیا مې په 2015 کې چې دی ځان یې پرایویټ انسټیټیوټ کولاو کړی و په شمع پبلک سکول کې. نو د هغه ټایم نه موږ په دې خوا باندې ډېر ښه اچیومنټ کړی دی چې مختلف ماشومانو د مختلف د دې ټولې علاقې نه په هغې کې اخیستي وو ښه ماشومان او چې کوم غریبانان ماشومانو. اوس دا 2 کاله زموږ ډېر ښه اچیومنټ دی 2019 او 20 ته چې په دې کې موږ پوزیشن واخیست. څه کلې موږ په خیبر پښتونخوا کې فرست پوزیشن اخیستی دی. اوس زه د هاوس آف وزډم چې دی د هغې د طرفه به زه تاسو ته یو لیکچر منعقد کوم چې ستاسو د ماشومانو کاونسلینګ وشي. نو زما نننی ټاپک دی کیریئر ابجیکټیو اینډ موټیویشنز. زه به نننی ټاپک چې دی کیریئر ابجیکټیو اینډ موټیویشنز زه به په دې نه ټول ناولنی د دې ډیفینیشنز وکړم چې د کیریئر ابجیکټیو کیریئر از ا بریف سټیټمنټ ایکسپریس یور پروفیشن ګول. زمونږ دپاره د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې موږ د خپل ماشومانو دپاره ګول سیټ کړو. د ګول سیټ کولو فایده به موږ ته دا وي چې موږ د خپل ماشوم ګول نه سیټ کړی او موږ د دې های لیول دغه ته ځو ټارګټ ته ځو نو موږ خپل ماشوم د هغه اچیومنټ او یا د هغه سکسس نشو حاصلولی. د دې نه مخکې د ټول نه اولنی موږ له به دا پکاري چې موږ د خپل ماشوم ګول چې دا سیټ کړو. زما به 100 پوینټونه زه به خپل لیکچر په 100 پوینټونو کې تاسو ته بندوم. دا مخامخ دی په بورډ باندې. موټیویشن دا دی چې از د ایکسپریشنز آف د ډیزایر خپل ایکسپیرینس چې دی هغه د ډیزایر چې زه خپل ټارګټ چې دی هغه اچیو کوم په یو ډیزایر په خواهش کوم چې زما خواهش ګول دی ټارګټ دی چې هغه اچیو کوم دا موټیویشن دی. اوس په موټیویشن کې د ټول نه اولنۍ ما یو 2-3 فارمولې بندي کړلې به دې کې چې هغه فارمولو باندې به زه ستاسو د ماشومانو دپاره ځم او دا به تاسو په خپل پیرنټس دي د خپل ماشومانو باندې به پریکټیکلی اپلای کوئ او داسې په دې طریقه باندې به داخلئ. ما چې هم د خپل ایټا ماشومان کله د 2018 خبره به وکړم چې کله مې دا ماشومان یو ټایم ته راورسېدو نو د منیجمنټ ما ته دا پیدا وه چې زه ولګېدم دوله مې اول پلان کېښو او بیا د هغو دپاره مې یو میشن کېښو ویژن او میشن مې کېښو چې یاره په دې میشن او په دې ویژن باندې به تاسو مخې ته ځئ. لکه د ټول نه اولنی کتاب نه دی د دې خپل پوینټسونه مخکې به زه دا یو 2-3 خبرې وکړم چې اولنی کتاب نه دی چې یاره تاسو کتاب راواله او یا د دنیا چې څه کوي ما خپل پلان چې دی په هغې ته دنیا ته مخې ته قدم دم او خپل کیریئر سټارټ کوم. نو د ټول نه اولنی به ماله دا پکاري چې یاره زما کم ډایرکشن دی زه خپل ډایرکشن به ځان ته سیټ کړم. که زما سره ډایرکشن نه نو زه مخې ته که زه مخې ته روان یم نو هسې به دا بیګ سکول ته ماشوم وړي او راوړي به یو جنرل دغه به وشي ایجوکیشن به واخلم خو زما سره زما ټارګټ او ما ته کلو نه میلاویږي مخې ته چې یاره ما له څه کول پکار دي. ماشوم له اولنۍ ته د ټول نه اولنۍ خبره ده ماشوم نه د هغه ګول سیټ کول چې یاره ستا دا ګول دی دا ټارګټ دی بچی ته به دې دی ځې بل دنیا چې د دنیا خیال به نه ساتل غواړي چې یاره دنیا څه وایي که میډیکل دی که انجینیرینګ دی سره ستا په زړه کې څه خواهش دی ستا څه پلانینګ دی ستا څه میشن دی ستا څه ویژن دی ځان په خپله تپوس وکړه یو جدا ټایم کې چې یاره زما له څه پکار دي او زه په څه کې ماهر یم. د ټول نه اولنۍ مین خبر دا ده. نو زه په هغې باندې به ما یو د ټول نه دا پوزیشن دغه کړلی چې یاره زه به د دې پوینټونه مخکې دې لاړ شم چې یاره ټایم ریسورس او منیجمنټ. ټایم زما سره شته ریسورس زما سره څومره نالج دی. یوازې دا کتابونه نه چې زه د میټرک کتابونه وګورم ښه په پیټو باندې صحیح ده چې دنیا سم پیټه مې راغستی او هغه ګورم نه ماله دا پکار دی چې زه د خپل کار سره سره چې دی هم جنرال نور سټډي هم دنیا وکړم نور سټډي هم وکړم. د ما سره ټایم شته چې په ټایم کې لکه اوس د میټرک ایگزام را روان دی او دا یو کریټیکل سچویشن دی او په دې کې مخې ته تقریبا په 3 جون باندې غالبا ورکړی دی چې 3 جون او د 15 جولای په منځ کې به د ایگزام کېږي. ټیک ده ماشوم له څه پکار دی ماشوم ټول کتابونه خو دی د سره موټیویشن نشته ته دی موټیویټ کا پیرنټس لم د پکار دی او ټیچرز لا ټیچر خو په ټیم کې تر سره صحیح نشي کولای خو ماشوم له دا پکار دی زما د کلاس ته دی چې ماشوم له دا پکار دی چې مختلف بوکس له خپل ټایم ټیبل ځان سیټ کی په دغه ټایم کې دا د سحر مالې ما اوس خپل ماشومانو ته زما سره چې دغه د ایټا ماشومان دي یا د اف اس سی ماشومان دي ما ورته ویلي د سحر د کیمستري او فزیکس لکه زه به د 9 10 خبر کوم یا د فرست ایئر سیکنډ ایئر وکم چې په دې ټایم کې تاسو خپل د سحر 2 سبجیکټ سیټ کړئ په ماسپخین کې د پاک سټډي او د اردو سیټینګ وکړئ او په ماسوتن ټایم کې د تراو نه پس چې کم دی د هغه د فزیکس او د انګلیش دا کمبینیشن په دې باندې تاسو ورشئ دا ټایم سیټ کړئ تاسو
زه تاسو له ګارانټي درکوم او زه تاسو له دا 100% شورټي درکوم چې ان شاء الله تاسو خپل ټارګټ اچیو کوئ. منیجمنت یوټیلایز کړئ خپل منیجمنت دا یو معنا نه ده چې بس یو منیجمنت یو ټایم منیجمنت یا دا نه یوازې خپل ځان سلف منیجمنت تا ځان څنګه د خپل ذهن څنګه منیجمنت کړی دی تا څنګه ځان منیج کړی دی په دې ټایم کې خپل ځان ته څنګه به منیج کړي دا پوره ورځ ټایم ټیبل دی. او ریسورسز ستا سره څومره آیډیا چې سي څومره کتابونه د سره ریسورس دي د سره پراتی دا راواله یوټیلایز کا او د دې نه پریکټیکل لو باسه. خپل پوینټ لازم دی نه مخکې پلیز دا ټول ته مې دا ریکوست دی چې د رټې نه بزان ساتي رټه نه ده رټه لکه رټه ښه شی خو په کم صورت کې پریکټیکل نن موږ وایو پیټه نمبر خو ډېر ښه نمبر د ټول موږ اول د موږ ټارګټ پریورټي ځای ډېر نمبر او دویم زموږ دا خبرې چې نمبر واخلو نو بیا ډایرکټ جاب ټایم خپل ځان منیج کول په دغه لږ ټایم کې پوره ورځ ده او لکه داسې د یوې ورځې ټارګټ سیټ کول بیا د پوره منت سیټ کول لکه اوس د روژې نن دغه 12مه روژه ده او د دې نه په اخوا باندې په 3 جون پورې تاسو خپل حساب ولګوئ چې په دې ټایم کې به زه ځان خپل څومره منیج کوم ټیک ده او زما سره ریسورسز زما آیډیا زما سره څومره دي په دغه آیډیا راواله ما ریسورسز او دا زه یوټیلایز کم په دې ټایم منیجمنت په دا کنسټرینټ چې کوم دی ټایم منیجمنت او ریسورسز دا درې دا ټراینګلز به یاد ساتئ دا همیشه دپاره. بل زما د دې لپاره یو دا سیز چې ځان کله هم ستاسو نه فارموله ځان ته جوړوئ نو بهترینه طریقه ده چې ډو چیکس اینډ پرفارمنس د ښکلی دا ځان ته دغه ګراف ډرا کوئ په دې ځای کې تاسو په دې ګراف کې کار کولی شئ چې ډو چیکس اینڈ پرفارمنس دې طرف ته ډو او دې طرف ته به د چیکس پرفارمنس دا یې ستا ګراف پته وګورئ چې څومره په پورته روان دی. دې لپاره یو فارموله ده خو چونکې ټایم د کمي د لاسه زه تاسو ته نشم اوس پیدا کړی چې یاره ځان ته دا بیا زما نه بل ټایم کې هم تاسو تپوس کولی شئ چې x1 پلس y1 ډیوایډ بای x2 پلس y2 دا بل ټایم به انشاءالله تاسو ته بیا زه ایکسپلین کوم دا فارموله چې په دې باندې خپل پرفارمنس څنګه چیک کوئ. ښه بیا د دې نه وروسته زه راځم دې پوینټونه را پلان به ستا سره لازمي پلان به مست وي ستا سره چې پلان نه و نو ته هېڅ نه یې ستا سټډي فضول ده ویسټ تاسې فضول ده. دویم هانسټي خپل د ځان سره هانسټي په خپل لایف کې سټوډنټ له پکار دی چې دی به هانسټي د خپل ځان سره پلس د خپل فیملی سره چې ستا کې هانسټي نه وه نه ته څه نشي دا کم ډس هانسټي چې تا کله کوله د دې ریزلټ ډېر زیات شارټي زری تا ته به دا ډس هانسټي زر راځي او ته به خرابېږي د خلکو د مخې به تا الله پاک ایکسپوز کوي او هغه په څه صورت کې کېږي دروغو کې سټډي نه کولو کې ستا پیرنټ لکه په تاسو باندې څومره پیسې خرچ کوي څومره پیسونه ادا کوي ټیک ده په ټایم باندې خو موږ نه کوو هغه زما مطلب دا دی او د دې اخري ریزلټ په سره وځي ریزلټ پیدا چې یاره که تاسو وکړو په لایف کې نو ته به یو سکیلفل کسې نو ستا نه به د خلکو دغه بل ګیټس خبره وي په زما په آفس کې چې څومره هم سامان پروت دی زما ایون دا کلنډر چې لګېدلی د دې هم ویلیو شته د هر څه ویلیو شته زما ویلیو نشته انټل تر هغې پورې چې یاره زه یو څه فیډبیک د سوسایټۍ ته نه ورکوم زما فیډبیک په سوسایټۍ ته لازمي زه به څه ورکوم نو الو به زما ویلیو وي زما ادروایز نه موږ ټول په دې کورونو کې وګورو که نه څومره موږ پلان کې مقابلې دي کمپټیشن دی خو چې زما بچی نه کیني او سټرګل نه کوي محنت نه کوي نو هسې به زه څه واخلم داسې نشي کېدی امپاسبل. نو د ټول نه غټه خبره ده چې د خپل ځان سره هانسټي او د خپل کور سره هانسټي دا دویمه خبره. کانفیډنس تا 50% کیس چې تا ته کله راغی اگر که د ایگزام کوېسچن دی که هغه جواب دی که هغه هر څه دی از تا 50% کار چې دی هغه دا سوال کوي. کرکټر به زه وایم چې کرکټ ته کله ځي او دی منټل تیار نه او دی خپل بال شاټ کوي دی کله گیم شروع کوي نو د دغه ټایم نه مخکې به دی 50% به دی په دې سوچ کې چې زه به دا 50% زه به دا گیم ګټم لکه نو الو به هغه گیم اچیو کېږي به دی. دریم دی پیشنیټ شوق لازمي چیز دی د ټول نه اول دا کتاب دی دا کتاب بند کا دا کتاب نه دا ځان ته بند کا او خواته کېده د ټول نه اول نه چې دی ستا شوق پکار دی که زما سره دنیا زره کېنم کتاب ته مثال د ماستون ټایم دی او زه کېنم کتاب ته ټیک ده او په دغه ټایم کې زه کتاب ته کېنم خو چې زما شوق نشته او زه یو بور نو د دې مثال داسې دی لکه دا یو لکه مثال به زه دا وایم چې ته د موبایل دا چارجر لګې او دې ته ولګوو ته په دې تمه باندې ویده شوې د شپې چې دا موبایل به چارج شوی زه سهار چې ته جواب لیږې د چېرته ځم څه کار مې دی او دا موبایل له ونه په جیب کې رام په دې کې نه سبا ما ته کال ته ضرورت چې هغه ماله ټینګ ټینګ دغه راکړي انډیکیشن نه کړي چې دې کې خو چارجنګ نشته نو اټس مین چې دا کتاب ته وکتو خو دننه ذهن ته دې څه نه دي کوز کړي دا هسې لاړ فضول لاړ دس از زموږ د پوره لایف مقصد دی موږ دا کتابونه ټوټل وایو خو زما سره یو ډایرکشن نشته چېرې په هغه ډایرکشن کې ما قدم خو دی او زه سیده روان یم په خپل منزل طرف ته. ښه کلیر کانسیپټ رټه بازي نن سبا موږ ګورو ټوله رټې دي
موږ وایو دا ډاکټري دا انجینری دا بس دغه دوه شینې دي او په دغه بس شاته نخت یو او د ټرک کې پیچه بتی کې پیچه هغه شاته روان یو پسې شاته دا نه دا وکړ موږ له وکړ د چې زما ذهن څه غواړي زما زړه څه غواړي مالا وکړ دا ماته چې دنیا څه وایي نه یا په کور کې ماته وایي پلان کې پلان کې زوی ډاکټر شو پلان کې پلان کې زوی انجینر شو ته به دا جوړیږي زما زړه ماته څه وایي ما خو یو ورځ مال خو پکار د کنه چې د خپل ځان ته پوښتنه کوم چې زما زړه ماته څه وایي سیلف ډیسکور ځان ډیسکور کول په خپل باندې په پوره سوسایټي کې ځان ډیسکور کول زه سیما هو ام آی زه څوک یم صحیح ده سیلف آئیډنټیټي او ځان خپل پہچان پوره سوسایټي لور کول کریټ کوالټي ایجوکیشن دنیا خلکو کړلی ایم ایس سی نه پی ایچ ډی نه کړلی دنیا کړلی جاب لستی سکار نشتا سو بزنس نشتا سنت مایند سیټ شته نه ایډیالوژي شته ولې د 200 کوالټي ایجوکیشن د سر نشته موږ هر څه ویلي خو موږ اگر اغستې نه دي چې پریکټیکل لولو په سوسایټي کې اپلای کو چیرې زما دا کار دی مال دا پکار دی لکه ټیک ده هارد ورکینګ ټول نه ویری امپورټنس از ټیک ده هارد ورکینګ نشته موږ وایو موږ صرف وایو چې دا لکه شاید پریدي مثال بولم غټه غټه چکی لګي غټه موږ ولای شو دلیل نه لاس پاکو چې کاش زم دي سوي چرته کو شوی چې په ګرون کې دونه هارد ورکینګ دی کړل چرته سار وختي پاسې دل چې سم ایکسرسایز دی کړل پر ایکسرسایز کول غواړي مهنت کول غواړي دې دې کړلی یا موږ دې دبل یو پلیئر مثال لو ټیک دا نو هغه موږ نشته کتاب راغسته نشته زمونږ ټایم مینجمنټ ویری امپورټنٹ ټایم مینجمنټ موږ چرته دا سوچ کړل چې نن زه د وخت په خپل د کار د پاره پاسمه چې اس مثال په دې روزه کې بولم څوک د سې دي چیرې هغه سار پاسې دلی او چې ماته دا نیم ټایم ټیبل دا دوه سبجیکټ ځان ته کړل چې کم از کم زیات هم نو 1.5 غنټه یا 2 غنټه زیات نه زیات یا کیمستري یا فزکس لګوتې ورول چې دا دونه دا سبجیکټ ورم او د دینه پلس ایکسترا لګ نالج نورم یو کتاب راولم کتاب موږ ته ساړو به ټول نه خبر مین خبر دا چې د سره شوق خپل پیشن جوړ کړئ چې خپل پیشن جوړ کو زه تاسو له ګارانټي در کوم په دې ځای باندې ان شاء الله العزیز چې تاسو به الله پاک ته خو خزینه چې نوازه کی خو په شرط دی چې خپل مهنت او خپل پیشن جوړ کړئ. That's it.